سراج الدین حقانی څنګه د نجونو تعلیم ته راضي شو او ذبیح الله مجاهد څنګه ورخطا دی؟ مارکس پوتزل کوم ځوابونه ورکړي دي؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او د ویډیو اخر کې مو خپل نظر هم راسره شریک کړئ. حقانی د ښځو په اړه د محدودیتونو د حل لارې موندلو هڅې روانې دي. د طالبانو د حاکم ادارې د کورنیو چارو وزیر مولوي سراج الدین حقانی وایي چې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو د حل لارې هڅې روانې دي. نوموړي نن د یوناما مرستیال مارکس پوتزل سره په لیدنه کې وویل د نجونو د زده کړو په ګډون د وروستیو محدودیتونو د داسې حل لارې موندلو په هڅه کې یو چې له شریعت او د خلکو فرهنګ سره برابر وي. په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار او په پوهنتونونو کې د نجونو د زده کړو له منع کولو سره د طالبانو د ادارې پر وړاندې توند غبرګونونه ښودل شوي دي. د نړیوالې موسسې یو شمېر استازو پرون د طالبانو د رئیس الوزرا ادارې مرستیال ملا عبدالسلام حنفي سره د لیدنې پر مهال دې ته په اشارې چې 28 میلیونه افغانان عاجلو بین المللي مرستو ته اړتیا لري ویلي د دې وضعیت دوام د دې لامل کیږي چې بین المللي ټولنه له افغانستان سره په خپلو بشري مرستو بیاکتنه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ځانګړي سلاکار ویل چې په نوي زیږدیز کال کې د افغانستان لپاره له مرستندویه هیوادونو څخه د 4.5 میلیارډ ډالرو مرستو غوښتنه شوې او د دغو محدودیتونو دوام به د دې مرستو ترلاسه کولو ناممکن کړي. د طالبانو د رئیس الوزرا ادارې مرستیال مولوي حنفي ویلي چې رامنځته شوي ستونزې باید د تفاهم له لارې حل شي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې شاوخوا 1.5 سل نړیوالو ادارې د طالبانو له لوري په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له امله په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. د طالبانو د حاکم ادارې ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې له نادولتي موسسو څخه یې د ښځینه کارکوونکو په اړه خطرناک راپورونه ترلاسه کړي دي. هغه په یوه مرکه کې تور پورې کړی چې له همدې امله د طالبانو ادارې په نادولتي موسسو کې د ښځینه کارکوونکو کار کول منع کړل. ذبیح الله مجاهد ونه ویل چې دغه خطرناک راپورونه څه او په کومو مستندو اسنادو متکي دي. د طالبانو منتقدین دوی له ښځو سره په پراخ جنسیتي تبعیض تورنوي او وایي په دې برخه کې له هر ډول نفرت، دروغو او حتی ملي عزت ته له سپکاوي کار اخلي او افغاني ښځې او پتې د پردو په اشاره او خپل عقیده بدناموي. ملګرو که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې ولیکئ. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ پښتو پلس چینل سره اوسئ. تر بیا ښه وخت.